سلامونه ملګرو، راځئ نن در باندې یو فلسفي شعر واورم چې زه خپله هم ډېر مشکله په ځینو ځایونو کې په معنا پوه شوم، ځینو کې پوه نه شوم. هر یو بیت مې دوه درې ځلې اورېدلی دی، خو خوند یې راکړی، خوند مې ترې اخیستی. راځئ په تاسې یې واورم، تاسې هم راسره واورئ. جهان چې پیدا شوی چا یو لوی حکمت جوړ کړی. دا مارغان د څه نه جوړ شو، حیوانان د څه نه جوړ شو، چا دا ځمکې جوړې کړي، چا دا خاورې خورې کړي. مخلوقات چې تیار شوي، دا ذرات څنګه را جوړ شوي، دا اسمان د کومه راغی، دا باران د کومه راغی، دا یو سوال مې دی په زړه کې، لوی جنجال مې دی په زړه کې. هم انسان یو معجزه ده، ښه ده کرشمه د اندامونو مجموعه ده، خو په ځان کې مسله ده. ښه ده دا منمه دغه هر څه قبلومه چې د خدای ډېر لوی طاقت دی، لاس کې واړه سلطنت دی، خو چې زه یې را پیدا کړم ځان ته یې هسې وارخطا کړم. زه پوره یم که نیمګړی اندامونه یې جوړ کړی چې غوږونه یې راله راکړه یا لاسونه یې راله راکړه، دا خو بیل دي نومونه، چېرته خپې چېرته لاسونه. نو بیا زه څه شوم او څه یم؟ زه یم غوښه که اوبه یم، زه اندام یادېږم، زه به کله پوره کېږم چې زه مړ شم بیا به څه وي؟ نظامه دغه هر څه به زاړوي. پس د مرګه جهان شته دی، داسې بل یو اسمان شته دی، هلته دغسې ژوندون دی، داسې زړه چاودون دی لکه دلته یې راکړی ژوند دی هسې راتپلی. دا زما خوښه خو نه شوه، دا زما رضا پسه شوه چې زه پیدا کولم یا یې زه فنا کولم. نو دا په ما کې دا بل څوک دی چې د ځانه راته خوږ دی، دا مې روح که دا مې ځان دی، زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان دی. په خپل ځان کې یم اوتر، د خپل ځان سره په شر، بدې ولم په تقدیر څه په ځان څه په ضمیر. نو په دنیا دې کړم پیدا کړم د چاته ورپشا، په خو بدو یې رئیسار کړم، د عمل یې ذمهوار کړم، خپله خېټه مې دوزخ شو، دا جهان راته برزخ شو. حسابونه به ورکوم، زه به هر څه تسلیمومه د احبابو په تړون کې، د رشتو په چاودون کې، د ماتم ساز به غږېږي، دغه هر څه به غونډېږي. کائنات ولې پیدا شو، ولې بیا فنا شو؟ نو دا د څو ورځو ژوندون څه بې ځایه زړه چاودون. د بصر پروردګاره، د جهان رازداره، د نبی په سفارش تا ته کومه گزارش، بس معصوم مې له ګناه کا، ماشومتوب راله بیا راکا، راته راکا فخدایه، را نصیب که نه فخدایه. ماشاءالله ملګرو، که شعر خوند درکړی نو ویډیو ورسره لایک او شیر